د وخت په تیریدو د اشغالګرو د بېساري وحشت پر وړاندې د ولسي خلکو د صبر کاسه ډکه شوه. په ډلهییزه توګه د اشغالګرو پر ضد له مجاهدینو سره یو ځای شول او د خپلو کلیو او کورونو دفاع ته یې مټې راونغاړلې. د خلکو د اقدام او د مجاهدینو پرله پسې نه ماتېدونکې او له قربانیو ډکې مبارزې رنګ راوړ. چاپې محدودې او د وخت په تیریدو په نشت حساب شوې. اشغالګرو ته یوازې هوایي بریدونه او د ړندو هوان مرمیو توغول ورپاتې شول چې له ملکي تلفاتو ډک وو. له وحشتونو سره ملې د اشغالګرو چاپې او بریدونو کلي له خلکو خالي کړي وو. یوازې هغوی پکې اوسېدل چې بل ځای یې د پناه لپاره اسره نه لرله. خوست ولایت ته د اسلامي امارت له لوري د هیواد د فتحو لړۍ رسېدو سره په صبریو ولسوالۍ کې هم د ازادۍ اختر راورسېده. له کلي کډه شوي خلک بیرته راستانه شول. په کوڅو کې د ماشومانو د مازدیګرنیو لوبو غږ بیا لوړ شو.